ایران د امریکا د نه ماده‌ای وړاندیز په ځواب کې د جګړې د بشپړې پای ته رسیدو په تړاو 14 ماده‌یزه طرحه وړاندې کړې ده او بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې ډیر ژر به دغه طرحه وڅیړي. د تصنیم خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه وړاندیز د ایران له لوري د یو سیمه‌ییز منځګړي له لارې امریکایي لوري ته سپارل شوی او د سیمې په کچه د جګړو د پای ته رسولو لپاره یو لړغوښتنې او لارې چارې هم پکې شاملې دي. د راپور له مخې په دغه طرحه کې د پوځي تیري نه کولو تضمین، د ایران له شاوخوا د امریکایي ځواکونو ایستل، د سمندري محاصرې پای، د کنګل شوو شتمنیو آزادول، د تاوان ورکول، د بندیزونو لغوه کول، د لبنان په ټولو جبهو کې د جګړو پای ته رسولو او د هرمز تنګي لپاره د نوي میکانیزم جوړول شامل دي. د معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې امریکا په خپل وړاندیز کې د 2 میاشتني اوربند غوښتنه کړې وه، ایران د 13 ورځو په موده کې پر وروستي حل ټینګار کړی او د اوربند د غځولو پر ځای د جګړې قطعي پای ته لومړیتوب ورکړی دی. تصنیم خبري اژانس راپور ورکړی چې ایران اوس د دغه وړاندیز په اړه د امریکا رسمي ځواب ته په تمه دی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې ډیر ژر به هغه طرحه چې ایران دوی ته سپارلې وڅیړي، خو زیاته کړې ده چې باور نه لري دغه بهیر به وروستي توافق ته ورسیږي.